اسدالله الیاس ورو پوښتنه کړې ده آیا د سترګو تورول سنت دي که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. یو پلا دا خبر ته غوږ ونیسئ، هغه د سترګو تورول په اسمید دي. اسمید یوه توره ډبره ده چې سرې ډبرې ته هغه ورمایل د سروالي ته ورمایل ده. په دغه خو نبی علیه صلات وسلام مبارک هغه ترغیب کړی، ترغیب یې کړی دی چې په دې باندې تاسې توروئ. حتی نبی علیه صلات وسلام مبارک وایي دغه په دغه چې تاسې توروئ دا تورې ځکه یجلو البصر وینبت الشعر، دا دوې فایدې خو یې دا دي چې هغه دیدن زورور کوي او هغه بانوګان هم شنه کوي. بانوګان دا خو یې دغه عامه فایده ده، خو هغه نورې فایدې هم په دې اسمید رنجو کې شته. په بل تعبیر به درته وایم، د دوا دپاره رانجې استعمالول نر په ښځه کې خبره نه کوي، پله نر را دم د نر پوښتنه به کړې، ښځې ته خو بلکل شته. اوس نو که نر را ولاړېږي د دوا په نیت هغه رانجې پر سترګو استعمالوي، دا خو پروا نه کوي. او که اسمید وي هغه خو بیخي اولاله دی، ښه کار هم دی. او داسې په ته شمایل ترمذي کې وګورئ د نبي علیه صلات وسلام مبارک داسې تورې راځي چې زموږ په پښتو دغه د رنجو هغه رنجنونه یې بلل کې چې رنجودان یې درلودې چې رنجه پکښې دي د به سترګې په تورولې. او د نبي علیه سلام په حدیث کې دا راځي چې درې یوې خواته لرګي وهي، درې بلې خواته، یعنې درې په یوه سترګه درې په بل، یعنې تاک دام راغلی دي. خو یو هم خو دا درې ښه راغلي دي. اوس پام ورته وکړئ، دا خو دا رقم دی. ښځې ته اوس نو دا دوه خبرو ته وانیسئ، نه رانجې استعمالوي تور، ښځه رانجې استعمالوي تور رانجې استعمالوي ښځه د زینت لپاره، دا خو بلکل جایز دی. او د ښځه د زینت لپاره دوم چې نر استعمالوي د زینت لپاره. دغه کتابونه ټول راواخلئ چې زه درته وایم او دا مسله سمه واضح شي، د بل وخت لپاره مو زده شي انشاءالله. موسوعه فقیه په 3 ټوک 4 کې او هندیه په 5 ټوک 349 کې. دغه د هندي 5 ټوک 349 زه به یې تورې درته وایم. د هندیه دغه تورې دي، هغه لا باس بالاسمد للرجال باتفاق المشایخ ويكره الكحل بالاسود بالاتفاق اذا قصد به الزنت. وای د نر دپاره هغه په اتفاق باندې په اسمد هغه خو جایز دي، او مکروه په اتفاق دي په تور رنجو. که نر سترګې تورولې دپاره د زینت. تاسې راځئ اوس په نو څه وکړو. او رد محتار په 2 ټوک 23 صفحه په چپه لاس کې هم دا وایي. او هدایه په جلد اول 200 کې هم، په القدر په 2 ټوک 28 کې هم، او حسن الفتاوا په 8 ټوک 288 کې هم، لباس او زینت هغه په 290 کې هم. لیکن نادره کوي دا دواړي. وای د نر دپاره تور رنجې استعمالول د زینت دپاره مکروه دي، د جمال دپاره پروا نه کوي. د جمال تاسو باور وکړئ دا د جمال او د زینت فرق کول څه ګران دي. برابر نو ټوټل خبره درته معلومه شي که نه بیا پام ورته وکړئ. جمال اصلي هغه ښایسته وایي چې په سړي کې طبیعي پروت وي. طبیعي یو سړی تورې سترګې دي، طبیعي یو سړی چې دی هغه سپین مخ یې دی، ښایسته مخ یې دی، ښایسته بدن یې دی، ښایسته لاسونه دي. او زینت هغه ته وایي چې ځای یې کوي. لیکن خو په قرآن عظیم شان کې هغه بیخي ډېر آیاتونه هغه راولاړ شوي دي پر زینت، پر جواز هم راغلي دي چې خذوا زینتکم عند کل مسجد، ښه جامه ورسئ. ګوره دا عارضي زینت دی، دغه رقم مالو دغه اولادې د اساسي زینت دی، دغه رقم ډېر شه. نو خود زینت هم نفسي جایزېږي. نو څنګه بیا د زموږ کتابونه وایي چې د زینت دپاره سترګې تورول ښځې ته خو پروا نه کوي په تور رنجو، هغه بیا توروي، خو نر بیا نه توروي، د جمال دپاره پروا نه کوي. نو دا فرق څنګه دی؟ دا د جمال دا به څنګه فرق و؟ او د جنت لپاره هم آیاتونه راځي ډېر چې د جنت لپاره هم شان جایز دي. دغه دنیا و مالونه سي جنت او حیوانات او اسان دغه د سي لپاره جنت دي. زوی للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة نور شه. نو خبره دا ده، پام ورته وکړئ چې ما خپل واس وکړئ چې ومې کتل فرق مې دا وکړئ دلته چې د زینت دپاره هلته که زینت د تکبر و ایاو، د زینت دپاره هلته که د تشبه بالنساء دپاره و چې د ښځو سره ځان مشابه کړي. 2 دریم هلته زینت که چیرې په عرف کې دغه د سترګو تورول د ښځو کار و. د سترګو تورول ته فرض که یو وطن دی عرف یې دا دی چې سترګې ښځې توروي، نر یې نه توروي. په داسې ځای کې بس دغه مکروه دی. په بل تعبیر درته وایم
یا په شکل د ښځو تورې د مثال په توګه ښځې چې سترګې تورې هغه د مړو تاسې د اوه زمانې له وینو یا د سترګو دې خواته ورکش کړي یا لاندې دې راکش کړي یا لوړ کش دغه رقم سترګې چې توروي دغه څوک دي مکروه دي. نو په تعبیر ورته ګوري که سړي د زینت دپاره او دا سترګې تورول یې مکروه دي، که د تکبر دپاره تورول یې مکروه دي، که دغه د زینت دپاره که تکبر و مکروه دي، که د ښځو سره تشبیه و مکروه دي، که په عرف کې د ښځو اصطلاح دا و چې په تورول یې نور نه تورول په عرف کې ورته مکروه دي، او که د ښځو پر طرز تورول هغه څوک دي ورته مکروه دي. که دا نه وه دغه رقم چې خپل ښایست برقرار وساتي، ښایسته سړی دی خپل ښایست د ښځو په رقم هم نه توروي، تکبر هم نه کوي، او یا په نیت د تداوي توروي، مطلقه پروا نه لري. نو باره دغه خبرې چې رالې چې د جمال یا دغه دی چې خپل د جمال حفاظت وکړي. مثلا یو سړی چې ښایسته وي ته استعمالېږي، ټول بدن یې ښایسته وي، صورت یې ښایسته وي، لیکن سترګې چې ورسره تورې کړي نور هم د ښایست بقا راځي، نو دا پروا نه لري. ګوره کې تکبر کاس نو تشبیه نه وه، کاس یا په عرف کې تشبیه نه وه. والله سبحانه اعلم. ډېره مننه محترم مفتي صاحب. فکر کوم د ملګري پوښتنې به نه جواب شوی، ځکه سنت پوښتنه کړې چې سنت دی که نه دی. ما ویله مال سنت هغه په اسمیت کې دی. اسناد سنت که د ثواب دپاره سړی د تکبر دپاره ونه کړي، که د بل شي دپاره ونه کړي، د خدای رسول استعمال کړي دي، سنت زاید دي، سنت مؤکد نه دي سترګې تورول. په سنت زاید کې عادي سنت لکه رسول الله مبارک څنګه لنګوټه تړل، څنګه ولاړېدی، تګ یې څنګه کاوه، دغه رقم سنت سترګې تورول هغه مستحب هم ورته وایي. نو که چیرې سړي هر رقم سترګې تورې کړي، تکبر و تشبیه نه وه، هغه سنت پر ځای کېږي. کې په اسمیت تورې کې خو ډېرې دي نر، او ښځې خو د زینت دپاره تورې یا خو د هغه دپاره دي. والله ډېره مننه محترم مفتي صاحب. په دې هیله چې محترم اسدالله الیاس ورته